پخوا زمانه کې به دا رقم یو کال کې به 2 وارې بیانونه کېدل د لوی اختر او د کوچني اختر په وخت بس خلاص بیا به دا نور وخت د خلک دغسې ګرځېدل. اوس روزانه د اف ام راډیو د لارې نوي نشرات نشر کېږي. هره ګنټه کې بیل بیل نشرات جلا نشرات یعنی گویا که یو غټه مدرسه ده. دغه رقم د هر مسلمان ورور که ځوان وي او که معمر سړی وي د هغه په جیب کې ټلیفون پروت دی. د ټلیفون کې خامخا د سوشل میډیا لارې په دې کې خامخا یا فیسبوک استعمالوي یا به واټساپ استعمالوي یا به یوټیوب استعمالوي. په دغه کې هم دی په ځای کې پروت دی د عالم وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایتونه. نو اشکال دا دی چې د علم او د هدایت لارې د ورځې پراخېږي لیکن هغه اثرات په انسانانو کې نه لیدل کېږي څومره چې په کار دا ولې همیشه موږ په دې فکر انسانان د هدایت د لارې چې وګورې د بیانو د لارې چې وګورې د هرې لارې چې ورته وګورې اسلامي لارې ستا به دا یقین سي چې د دغه بیانو په اورېدلو باندې به په معاشره کې یو کس هم بې لارې دی. لیکن چې بازار ته ووځي د خلکو راکړه ورکړه ووینې د خلکو معاشرت او زندگی مطالعه کې په سترګې ووینې دا به دې یقین سي چې په ټول زندگی عالم یوه خبره هم نه ده ورته کړې. دا غټ اشکال اسباب د هدایت ډېر هر حالات دا تقاضا کوي چې نور نه د هدایت و اخوا ته بل شی نشته بس خلاص دغونې کافي دي. ځکه موبایل د بیانو ډک ریډیو کې بیانونه منبر کې بیانونه جلسو کې بیانونه فاتحو کې بیانونه هر شي کې لیکن هغه اثرات او انقلاب بیا هم نه راځي. او دا ډېر غټ سوال دی. دا د هر مؤمن مسلمان په زړه کې دی چې باید د دومره بیانو د دومره احادیثو او تفاسیرو په ذریعه باندې یو څه بدلون خو راغلی په زندګي کې د انسانانو لیکن بدلون نه راځي. الله جل جلاله د دې غاټ اعتراض چې زموږ په زړونو کې راګرځي د هغه حل بیان کړي. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. الله جل جلاله مؤمنانو ته خطاب کې اے مؤمنانو علیکم انفسکم خپل ځان سم کړئ. د خلکو فکر مه کوه ته خپل ځان لومړی سم که. د خلکو فکر کول ستا دپاره ثواب هلته دی چې تا ټوله اوامر د الله په ځان کې عملي کړي وي نو بیا ته متشویش یې پریشانه یې چې دا خلک ولې پر بد لاره روان دي. الله موږ ته وایي علیکم انفسکم لا یضرکم الله تبارک وتعالی وایي تاسو ته هېڅ تاوان نه کوي من ضله هغه کسان چې هغه ګمراه شوي پر بدو لاره روان. اذا اهتدیتم که ته پر خپله په سمه لاره دې آیات کې سوچ وکړي که ته پر خپله سمه لار باندې روان وي کوم عیبونه او مرضونه او ګناوې چې ته په معاشره کې لټوې او ستا خوا ورباندې بده ده هغه څه ته خپله ډک کړې په خپل ځان دې خوا نه ده بده په معاشره دې خوا بده ده نه ده پکار. که تا ځان په هدایت کړی وي پر لاره باندې سم وي د اوامرو د الله تبارک وتعالی باندې عمل کوي د نواهیو څخه ځان ساتي او بیا د خلکو ته طبیعت خراب وي او سوچ دې په خراب وي په ناراضه کېږي خوا دې ورباندې بده وي یقینا هم پر دې الله تعالی ته ثواب لري. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. الله وایي الی الله مرجعکم جمیعا ټول به بیا یو ورځ د الله وبخې ته پیښېږي. که ځوان دي که سپین ږیری دي که تور ږیری دي که هر څوک دی هغه به د الله حضور ته یوه پیښېږي. بیا به الله حساب کتاب د ده د عمر په باره کې د ده د ځوانۍ په باره کې د ده د صحت په باره کې د ده د مال او د دولت په باره کې چې الله کوم انعامات پر ده باندې کړي وه الله پاک جل جلاله به د دې حساب د ده سره کوي. لهذا دا خبره کول د پلانکي زامن پر دا لار روان پلانکی مې په بازار کې ولدي په دې ګناه اخته و پلانکی داسې کار کوي پلانکی په داسې ګناه اخته دی پلانکی په سود اخته دی پلانکی په علیاذ بالله په زنا اخته دی. دغه د پلانکی خبره به نه کوي. ته به لومړی خپل ځان سموي دا چې ته بل ته په دوربین او خوربین کې ګورې چې د ټول معمولي ګناه تا ته غټ معلومیږي او خپل لوی ګناهونه تا ته یوه ذره هم نه معلومیږي. دا جهالت دی. نن موږ دا حال ته راوتلي خپله چې ما هر څه کول هره ګناه چې مې کول موږ ته څوک نه وایي موږ خوا ورباندې لیکن په هر مجلس کې چې کښېنې د پلانکي داسې کار وکړي پلانکی مې اول ورځ ولید داسې ویل ما ورته ته درواغ وایه
پلانکی درواغ ډېر وایي، پلانکی غیبت ډېر کوي، پلانکی غلا کوي، پلانکی په معاملات کې درواغ وایي، دوکه کوي. دا خبره نه ده پکار. تا د هر پلانکي سره باید خپل عبرت واخلي، ځان سم کړي چې دی درواغ وایي څونه بد ایسي، زه باید ځان سم کړم، زه درواغ ونه وایم. دی په معامله کې دوکه کوي، مسلمان ته دوکه ورکوي، د مسلمان په سترګو کې خاورې اچي، لیکن څومره بد کار دی، دا د مسلمانۍ خلاف عمل دی. د دې نه زه عبرت اخلم، خپله به نه کوم. پلانکی په مجلس کې ناست غیبت کوي، پلانکی بهتان وایي، پلانکی چغلخوري کوي، زه به د دې درو ناوړو اعمالو څخه ځان ساتم، بیا به ته کامیاب یې.